د انعکاس تلویزیون قدرمنو لیدونکو زه نن تاسو سره د ننګرهار د والي په توګه نه بلکې د یو خبریال په توګه تاسو سره یم او د تاسو سره د داسې یو مور د ژوند قصې شریکوم چې د خپل همت نه کار اخیستی دی، خپل بچي تربیه کړي دي، هغه رسولي دي او بالاخره د دې ترڅنګ چې خپل فامیل سره یې کومک کړی دی په لسګونو او سلګونو او حتی په زرګونو نورو افغانانو سره یې مرسته کړې ده، هغوی په خپلو خپو باندې ودرولي دي. د دې مور قصه دا زه فکر کوم چې هر څوک یې باید واوري او هر څوک باید د دې نه عبرت واخلي. یو شاعر وایي چې وایي بې همته وي چې د ژوند شکایت کړي، لیونی وي چې د تیرو حکایت کړي، نر هغه دی چې د ژوند په معرکه کې موانع لري او حرکت کړي. د هر افغان ژوند چې دی یو قصه ده، یو درس دی، یو کتاب دی او دا باید موږ ټول د ولسونو سره دا قصې شریک وکړو، ځکه دا د افغانستان د شفاهي تاریخ یو برخه ده او که څوک سبا ته په افغانستان باندې غواړي چې ریسرچ او تحقیق وکړي، د دې شفاهي تاریخ قصې ثبتول دا نهایت مهم رول لري چې تر څو آینده نسلونو لپاره دا عبرت وي او یو ښه درس پاتې شي. نو اول تاسې ماته ځان معرفي کړئ چې د کوم ځای یاستئ، څو اولادونه لري او خپل د ژوند قصه که لږه راته شروع کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم شریفه احمدزی او خپله د پکتیا ولایت یم، د احمد ابا ولسوالي اوسېدونکی یم او په څنګ کې دلته اوس علي ساحل په نوم د کالینو یوه کارخانه لرم. هر څه نه مخکې تا ته سلامونه نیکې هیلې او د دغو کارونو چې دا ته راغلی د دې وخته پورې کوم نیک کارونه تا کړي د ختیځ زون د میرمنو په نمایندګي درنه مننه کوم. د الله تعالی د دربار نه نور هم کامیابي درته غواړو. دا د ژوند خو داسې ده چې تیر سي، څوک وایي چې تیر سي ویر سي، خو دا زه فکر نه کوم چې ویرې کې بیا بې همته کېږي چې تیر دې هره ورځ په زړه کې راځي، نور قوت تا ته درکوي، تا ته نور هم جرأت درکوي چې ته یو څه وکړې. دا خو افغانستان یو داسې کړېدلی مملکت و چې زوی له موره بېزاره او مور له زویه بېزاره سه. کله چې په کابل کې تنظیمي جنګونه سو، تنظیمي جنګونو له امله په موږ داسې حال سه چې هغه بیا د وي د ماپې وایي د جواري د مستو ښه سره جوړوي، خو چل یې معدې ته جوړ کړی. دوی بیرته ماغه سولو، بیرته په هغو چوکیو سره کېناستو، خو موږ ته یې دربدري راوبخله. تنظیمي جنګونه سول، د تنظیمي جنګونو له لاسه زموږ په کارتناو کې کور او موږ رامهاجر سولو د سرشاهي ډاک ته. د سرشاهي ډاک ته رامهاجر سولو نو داسې مهاجریت و چې پاس اسمانو لاندې مځکه و، موږ ننګرهار نه پېژانده او ګرمي د سرطان ګرمي وه. ګرمي داسې ګرمي وه چې ټوله شپه دغه بچي به مې یو ساعت غېږ کې اچول، په مځکه اچول چې له غېږې به لکه د موږ دغه پکتیا کې توخانې اچوي لکه د اور. خو وخت په ډېر یو داسې محدود وخت په موږ باندې راغی چې هغه وخت د ما هغه اوس هم کله یاد ته راشي، یعنې وام مې ونیسي، خو جرأت راکوي چې نور هم باید دغه وخت را په زړه کېږي زه هم چې دا نورې مېرمنې هم دغسې غربت نه څوک وباسي. بیا نو په هغه هلته یو څه وخت سره تېر کړو، کیم او دا حل یو بداله یو سختې راغللې، دومره سختې په موږ باندې راغللې چې هغه سختې زه اوس بیان کړمه. خو په دې ټولو سختو کې دا ټوله ته زه وایم چې ما نه چا نه د یوې بوجۍ سوال کړی، نه مې د یو ګیلاس اوبو سوال تر کړی ده. محنت مې وکړ دغلته چې راغللو نو یو ورځ دا ډېر بد حال سو. دلته خاوند سره و؟ کم وخت، لیگ وخت خو هغه چې داسې څه موږ سره مهاجر څخه موږ نه خوښ شوی پاتې سو. د موږ تلویزیون چالان په کوټه کې پاتې سو. یو د ما بچی و ډاکټر چې اوس نه ده راغلی، هغه مانه په زانګو کې پاتې سو. پلي چرخي ته چې راورسېدو موږ پیاده را روان یو، له دې طرفه د شورانظار مرمۍ بادېږي، له دې طرفه د حزب اسلامي مرمۍ په موږ بادېدلې. نو ده ما ته مخ راوړ، وایي ته ستړی چې دا هلک ما ته راکړه. وایي ملالک خو ما سره نسکه ملتا راواخیسته. بیرته زه دلته په دا یوه کنده و، په دې کنده کې موږ کېناستو ډېر کورونو، دی په هلک چې په هغو مرمیو کې لاړ، هغه هلک یې راواخیسته، موږ همداسې راووتلو. د ټول کور نه یو د اوبو ګیلاس موږ راوایست که چېرته د هلکانو ته. خو کله یو ځای ته راورسېدو، د زما خاوند ما ته ویلې وایي چې ځو هر ځای ښه ګرم ځای ته ځو. د ما په بوټو کې پښې ګرمې شوې، دی خپله ډګروالو نظامي صاحب صاحب دلته چې راغلو یو څه وخته تېرېده، خاوند د لاسه ورکړه. خاوند هم چې د لاسه ورکړه نو ذاتي
هغه کوم بس یې د شپې موږ یو کار ته تصمیم نیو او جرأت یې راکوو هغه زما خاوند و هغه هم لاړ اتې داسې پاتې سولم لکه د الله نه پرته او ماته نور څوک پاتې نه سو وطن پردی و دومره چا نه پېژندم چې د یوه کاسې وړو قرض د ما سره چا کړی وی دومره هم زه چا نه پېژندم یو ورځ راووتلم دغه خیمې خوله کې کېناستم پورته مې څه وکتل د فارمسي ونې راته ښکاره شوې پردی وطن ډېر سخت دی مال دې ونو ته ځم ذاتي یو ورځ موږ ویل چې دومره ورځ به مې چې موږ شین چای کړی او موږ پیالې ترې ډکې کړي چای هم څښلی دغه جې ته راغلم نو دغه جې کې د هغه وخت کې ډېر خش او خاشاک به و خلک ډېر نه و نو دغه جې کې ما ډېر خش او خاشاک ټول کړل د لوښې مې ورته راوشکولې موږ خو تا خالي لاس تللي د لوښو نه مې پړی ورته جوړ کړو په دې کې مې وز راوتاړه وز مې راوتاړه دلته یې وړکی بازارک جوړ شوی په دې بازارک کې ما د خپل وڅ سړي باندې خرڅ کړو چې مې په زړه په 150 روپۍ او 150 روپیو ته په څه رقم خوشحاله شوم او بیرته ماسپښین یوه بجه ده بیا مې دغه جې نه فارمسۍ ته شړک ویلی دا 150 روپۍ خو مې پیدا کړې تیل کېږي او بېګا ته یو کومه وچه ډوډۍ هم بچیانو ته پې کېږي دغه خو دغه له هغې مې پسې یو ورځ به مې 10 وځه 15 وځه 6 وځه بیا به مې د سړک ته رایستل بیا به کوم سوالي ګاډۍ پیدا سو په دغه کې به مې سره واچول نو دلته به مې د ورځې د 400 د 500 روپۍ خاشاک دلته خرڅ کړو اخر مې کیم ته را شروع کړو په دې کیم کې به دغه دا اوس چې لاس ته ځنې پردیو مرستو ته ناست دغو بیا د ما نه غوښتنه کوله خلکو هلته مفتي ورسئ زیار غواړي خو نور انشاءالله تعالی هر شی شته خو زیار به کوي د دغه جې نه یو ورځ ده چې زه هغه ته راغلم ښار ته را روانه یم چې زه په ښار کې وګرځم د ځان دپاره یو داسې چې کم سے کومه ورځ وي مثال د خسو کې سړی ستړی او بېګا ته شپه لویږي او زه د شپې یو خیاطي یو څه وکړم چا سره به ځان اشنا کړم چې کتل مې دغه سرخ دیوال سره 2 سړي سره وغږېده وایي نن ناوخته رانغلې هغه ورته ویلې وایي چې نن د موږ چوټي ده دا د ناشنویانو مالیمان سره وغږېده نو ما چادري په سر وایست ونه شرمېدم ما لې وروره دغه ناشنویانو مکتب چیرې دی ما هم یو زوی ګونګ ده د ګونګیانو د ګونګانو مال د ما هم یو زوی ګونګ ده ویلې خورې راځه موږ به یې در وښیو خو تا ته به ډېره سخته شي ته خو دلته او هغه په ښار کې دا به تا ته سخته شي د زوی ویستل او راوستل دا به سخت ما لې ودرېږ چې زه مکتب وګورم بیا به الله ورته یادوو چې څه کېږي لاړم دا د خدای دې وبخښي د خدای بخښلي فضل حق مجاهد په کور کې د ناشنویانو ګونګانو دفتر و هغه خارجي په پاړسي پیادله خارجي سره مې خبرې وکړلې ویلې سبا یې راوله چې سبا مې زوی وروسته نو دغه زوی مې چې نن لاړ نو ما ویلې چې نه اوس خو باید دا خش او خاشاک او دې ګټو نه ته تېره شي په نیمه ګېډه یې وخورې چې تا زوی د تا ته به ګران خلکو ته خو بیا نه ده ګران خلکو ته خو نه ده معتبر باید ته یو داسې کار وکړي چې په دا زوی باندې د تعلیم له سره کې دا خو ډېره ښه لاسته راوړنه ده راغلم دلته مې د مکتب خواته مې کور ونیو کور مې په 500 روپۍ ونیو اوهو د اندېښنې ته ګوره مړۍ خو به د لاوه یا به نه وه په 500 روپۍ تا کور ونیو او داسې نامسلمانه سړی و چې وزر مې ورته وکړو چې ما دا زوی ناشنوا ده که خدای مې وس وکړو در کوم خو دغه وایي نه 500 نه کم نه کېږي داسې و چې دا هلک څوک په عذاب نه کړي دا مکتب دا مې کور ورته ونیو کور مې ونیو خش او خاشاکو نه خبر پاتې سوله اوس یې په دغه ته څه پیدا کوې راغلم دغه کوچي پلازا نوې جوړه سوې وه نو د هغه ته ورغلم دکاندار ته جبار مې ده شاید ما خبرې اوري انجینر جبار دغه ته مې ورته ویلې مالې وروره زه ښه چرمدوزم یم او ښه ډیزاینر هم یم کار کولی شم خو که ته ما ته کالي راکړې زه به درته وګنډم ده ویلې ما ته زامین راکړه تا ته زه کالي در کوم ضمانت به څوک وي خدای نو دې وطن کې خو زه یو بوتل اوبه باور په ما څوک نه کوي نو د ما سره کې یو ساعت و چې ورور مې لاره به رالیږلی دا ساعت مې ورته ورکړ مال د ما دا ساعت واخله او زه سبا ته تا دا بخمل 3 متره بخمل د دا ما د ساعت قیامت پې جګ ده راغلم ساعت مې ورکړ دغه د فضل حق د مجاهد کور سره دلته هندوانې اوسېدې دا هندوې ته ورغلم دا هندوې ته مې ورته ویلې مال د ما د لور کالي دي په ګوته نه سم ګنډلی او خو کښتۍ د روانوم چې دروغ وایم که رښتیا وایم خو روانه یم مال دا ماشین د کرا کې سبا به بیرته درکړم هغه ډېره په ښه ویل تندي جګه سو ماشین یې راکړه او بنا مې بېګا ته ورته وکړه دا هندوه وه دا هندوې ماشین ما ته راکړه دا د فضل حق د مجاهد کور ته مخامخ هندوان پراته دي
اینده یې ماشین راکړه دا ماشین باندې مې دا کمیز د ساره مې خوب ونه کړ له ساره مې خوب ونه کړ دا کمیز مې جوړ کړ ومې ګانډه او ښه مې ورته وته کړ د بازار په هغه مې برابر کړ نو ګیس ته مې سې وروړ نو دغه هغه هم داسې کېناست ډېر په سوچ کې لاړ او بل ته یې ورته ویلې وای که مجبوره نه وای دومره غټه خواري څوک په یوه شپه کې نه کوي دا ښځه واقعیت مجبوره ده سړی جګ سو وایي چې ته دومره پښتانه یې که وړې وې سه که راګنډې راوېګنډه وایي شپږ کمیسه ورته چیرې کړه ما ورته ویل داسې چل وکړه که چې دومره باور راباندې کوې شپږ کمیسه راکوې دا کمیسونه دې دوه راکړه چې دا سبا راوګنډم بله ورځ به بیا راکړې ما ته یو ماشین د قرض راته واخله دا سړی دا انجینر جبار را سره لاړ یو ماشین یې ما ته په 900 روپۍ قرض واخیست په 900 یې ماشین قرض واخیسته نو چې دا کمیسونه ووتل هغه ته دغلته د خدای وبخي هغه حاجي صاحب خدای بخلی حاجي قدیر دلته راغی ما کالي ګنډل او د هغه سره کومک او د خلکو سره ما دلته کالي ګنډل چې دلته سر راښکاره کړه ورته دلته خیاطه ده ډېره مجبوره ده باندې کوڅه کې چا ورته ویلي ما ورته زه خو مجبوره نه یم شکر لاس مې شته پښې مې شته انشاءالله تعالی دا کښتۍ روانه ده وایي ما ته یوه چرمدوزه په کار ده ده په دغه کې هغه لرله خیاطي لرله دغه کامیاډې سره کامیاډې سره یې خیاطي لرله اته نو چې اوس نه خوشحالېږي کله خوشحالېږي 2 روپۍ 2000 افغانۍ یې راته ومنلې د دغه جې نه راغلم د شپې به مې دا کار کوو د ورځې به د خیاطخانه کې وم هلته مې استازي کوله خو دا وړکي چې غټ څه د دا وړکي اتم سیمته خیاطي دې چېرته یاده کړې وه خیاطي ما په خپل کور کې یاده کړې وه خیاطي مې کور کې یاده کړې ده ګلدوزي مې له ایندوې نه یاده کړې ده کالم بافي مې په هرات کې د خاوند وظیفه وه هغه وخت کې زموږ بچې نه وو هر وخت به دوی راته ویل ولاکه دا وړی شړی سي زه به هغې ته ورتلم زه چا تشویق کړې نه یم زما فامیل به دا خبرې اوري زه په دې خپل کار باندې ما سره اوس هم څوک مړی ژوندی نه کوي وایي دا کار کوي نو دا خو غټ همت دی چې ته خپل دا دوی درته مې ما سره اولادونه دې تربیه کړل یو زوی دې د ادبیاتو نه فارغ شوی دی د روانشناسۍ نه چې همدغه ګونګی دی بل زوی دې د حقوق فاکولټې نه فارغ شوی دی بل زوی د طب ډاکټر دی او دوه لورګانې دي چې یو نرسنګ ویل دی بل 12 نه خلاص شوی دی یعنې دا خو ډېر لوی همت دی چې سړی خپل اولاد چاته سوالګره مخته نه کړي هغه تربیه کړي هغه ورسوي نو که خپلوان خفه کېږي نو دا به نو د هغې بیخي دغه وي خو دا باید په تا افتخار وکړي یوازې هغه نه بلکې ټول افغانان د ننګرهار ولسونه ټول په تا باندې افتخار کوي بیا د هغې نه وروسته بیا د هغې نه هغه څه سولم ما ورته ویلې حاجي قدیر سره مې خبرې وکړلې خدای دې وبخي ما ورته ویلې چې زه غواړم چې زه دغه خیاطخانه او دا خلک ته ماته کور کې راکړې زه به دا خلک زیات هم کړم او زه ډېرو بخښنو باندې پوهېږم دا بخش ته به پراختیا ورکړو نو زه یوه ورځ زه دغه تورخم کې وایي دا وړو دا غوړي دا وریجې وړه راړول وایي دا ارزانه ورکوي هلته چې زه لاړم دا ماشومانو ته لښتې ایښي دي د ما هغه شاګردان اوس هم شته لښته وایي دا ماشومان وایي دا پښو پښو ته پاکستاني وایي دومره وسپنه وي چې دومره وړه راواړئ هغه 10 لښتې پرې خوري دغه ماشومان مې را په مخه کړه وایي کورونه هم چیرې دي ویلې ګوشته کې هم کور دی ویلې لالپوره کې هم کور دی ویلې سرشهید کې د هر یو کور ته لاړم ورته مې زه تاسو ته کار راوړم بچو یې باندې هم درس ووایي هغه هرې مور ته تا څه شي زده دي خورې هغې ساده خیاطي تا نه ده زه راځه زه در سره راسه د موږ کومک در کوو دا ډبلیو پي سره مې خبرې وکړې چې موږ به غذایي مواد ورکوو لږ به دغه خلک تشویق سي کار به زده کړي خو د هغې جنا ما 160 ماشومان راټول کړو دا 160 ماشومانو کور ته راغلم ماندو سره مې خبرې وکړې چې تاسو بچي خو ډېر دا د بمونو ښکار هم سو خو دا کباړ به یې ټولاوو ما په مخ کې یوه جلۍ وه سټه پسې روانه ومه دې کباړ ګولۍ را جګه کړله چې دا بوجۍ ته یې واچوله دا بوجۍ یې شاته اچوي دلته چې پسې واولو ته دا د دې سر یې والي صاحب اوري به یې کورنۍ د ما خبره دومره لاړه کړه لکه دا ځای هغه ونه دا سر یې تر لرې کړي مال د دې نه به خلاصه سي خو خدای شته هغه هم ډېرې بدالي خوړلي خلکو را خبرې را سره ومنله هغه 15 واړه وړکي جنکۍ هغه اوس ټول 12 خلاص کړی ده 12 خلاص ته او نام خدای ښه په پښو باندې ودرېدل بیا دغه جنه راغلم امور اجتماعي ته دا حاجي صاحب سپاک ورسېده نو د ده سره د ما معاش هم پاتې سو د 2 میاشتو معاش مې پاتې سو ورکه یې راکړله دی کابل ته ځي ما ټولو باندې معاش ویل شي یو څوک ورته راغله وایي ما یو 100 روپۍ کار ما پیسې هغه ته ورکړلې وایي تا ته به احمدزی صاحب سبا معاش درکړم
حاجي قدیر راته ویلي ما ورته صحیح ده خو راته ویې لیکل چې دې معاش پاتې سا مې واخیسته نو زوی دې ژوندی د پلار معاش یې پروسه کال ماته راکړه کاغذ په صندوق کې پسې پروت و ما کتلی نه و د هغې جې نه راغلم عمر اجتماعي ته چې هغه ختم څه هر شی وخت لري نو زه بیا هم کېناناستم اتې ښه شوم عمر اجتماعي ته چې راغلم په عمر اجتماعي کې رئیس کمالالدین کمالالدین سره مې چې بنا وکړه د عمر اجتماعي کې یوه خیمه ولاړه وه په خیمه کې موږ کار کوو چې د عمر اجتماعي د یو هغه نه پرته دا څه چې جوړ شوي دا ټول د ما له خولې پرپوزر جوړ شوی ده او دا شیان جوړ شوي دي چې دلته بزنس سنټر هغه پرپوزر ورکوه دلته بزنس سنټر د ښځو جوړو دلته یرپایي زده کړو ته ځای جوړو دلته دا او سره له چې تا نه تعلیم کړی او نه سبق تعلیم ما دی ډېر کم داسې مې نه ده کړی چې دوی ما فاکولته خلاصه ده خو کم سره نور مې تعلیم نه ده کړی چې ما دا فکر ما سره و ما طب ویلی یا مې پانتون ویلی یا مې نه دا مې نه ده کړي دلته دا څه مکتبونه چې دي وي دلته چې دا څه شي جوړ شوي دي دغه یو اوس جوړ شوی ده د مایبینو ته دغه کې د ما پرپوزر نه و د هر پرپوزر پسې ما او حاجي صاحب خدای بخښلي حیات خان منډې کړي دي او دا بس څوک به راغله چې کم دي هغو د ما کار ته کتل ولا دا موږ وایي د ښځو کارو ته ګریډس ورکړو دغه کې موږ ته یو ځای جوړ کړه هغه به سبا به هغه پرپوزر وکړي څه یوه ورځ وه خدای د ژوند ورکړي او حاجي خان د خدای وبخښي یو پرپوزر پیارټي ته یې ورکاوه دا د هغه دلته هغه م جوړ کړ د مایبینو ته د مایبینو ته مې یو ځای جوړ د هغه د ما په خوله جوړ شوی ده هغه چې لاړلو پیارټي ته نو دلته د قرارداد د هغه زوی د ګل اغا شیرزي زوی م راسره دی هغه هم پرپوزر ورکړی چې هغه هم د قرارداد ته ناسته زه خو د عمر اجتماعي له خوا نه وم هسې هلته ورغلو نو دا خبرې چې وسوې ما د خپل پرپوزر نه ډېره ښه دفاع وکړله چې دومره خیاط به چې دومره به خلکو ته کې ګټه چې دومره به ښځو ته کار شي نو چې راووتلو خارجي غږ وکړو چې پرپوزر ګټونکي احمدزۍ شوله او تاسې هم د دې له تجربو نه یو څه زده کړئ چې باندې راووته ګل اغا شیرزایه د شکر زندی د اوري به ما بیانه به اوري وی خدای دې غر که شکر چې تاسې واد نه ده زده او حاجیات خان انګلیشي نه ده زده وایي ولا کوم په افغانستان کې چاته کار ورکړی وای نو هغه کارونه پسې شول د هغه نه بیا د دا ولایت کې یوه ښځه وه کار یې کاوه زر څوک چې ما سره ښه کړي باید یاد شي ساجدې په نوم باندې ولایت ټول کارکونکي یې پېژني خیر چې احمدزۍ صاحب نام خدا دا دولت ټول ته په پښو ودراوه دا اروپایي کارونه په ننګرهار کې چا ستن او تار نه پېژانده پوښتنه تر کوي دا ما خبرې د هر یو دي چې واه به وړي ما ته تا ته به تلیفون وکړي چا ستن او تار نه پېژانده دغه وایي دومره کار دی د خپل جواز جوړ کړه چې څومره د اقتصاد نه مې یو جواز واخیسته بس یو کال پکې د مالیاره نور داتې په دغه کې کمو خلکو ته کار ایجادېږي کالیم بافي مې شروع کړه چې کالیم بافي مې شروع کړه چې کیسر ډېر اوږده نه شي کالیم بافي مې چې شروع کړله نو د کالیم بافي په 3 کالونو کې د ننګرهار ښار خو ما خپل خلکو ته مې کار ورکړ لغمان کونړ نورستان ته لار نه وه ما چې دوی ته کارګاوې خېځولې بېادبي د ما په پاسانو په خروم کارګاوې ور وخېځولې هلته زموږ کار اوس هم شته ده نو اوس د ما خپلې مېرمنې 3000 مېرمنې ما سره روزمره کار کوي روزانه تا سره 3000 کسه په دې فابریکه کې قالین بافي کې کار کوي قالین بافي کې کار پشم ریشي قالین بافي رنګاموزي رپو کش بیا په دې کې خدای سخی کنه داود جبارخیل په نوم باندې یو نفر راغی د سارک د داود جبارخیل هغه راغی چې د ما قالین د ما باپي وکوت یو نفر یې ځان سره له هغه نه راوستل دوبۍ نه هغه چې دا کار وکړو وایي زه دلته کار کوم ته ما سره همکاري کوې مالې بس د سره همکاري کوم همکاري نه نو زیاتره خلک چې ما ډېر ټرنینګ کړو او ډېر د ما اوس کار کوي دا زیاتره د داود جبارخیل برکت هم ده او هغه ما سره ډېر همکار پاتې شوی ده موږ ټوله کالینه داود جبارخیل ته ورکوو مال هم ټول داود جبارخیل وړي د ما کاریګرو ته چې زه غوښتنه تر وکړم چې مثال دا اوس د ما کاریګرو ته د ده نه ما پیش پرداخ پیسې هم واخیستې چې موږ ته پیش پرداخ راکړه چې ایثار نه سو احتیاج نه سو او موږ تا ته کالینې کوو دغه یو داسې نه کېږي چې کور کې کښېنې هېڅوک تا ته دروازه نه ټکوي چې د باندې ووځي ګوره ما باندې هنده وه بل ورځ مې دوی ته ویلې وم مال بچیانو څوک درته ودرېږي دا اوس څوک راغله هغه مې لیوره ښځه دا ورې 2 بوجۍ وړه مې ورته دوکان ته هلک ته مې ورته مال منډې دوکان یې ورته ورې کړه ولاړه ده ښځه ده زه ورته وایم چې ګورئ بچیانو ما باندې خدای کافره مسلمانه کړې ده ما ته هنده مې ماشین را کړی ده ما کار پرې کړی ده او هر وخت وایم چې خدای څومره ورکړې زړه ورسره ورکړي اوس بله ورځ چې موږ د جلالتمآب جمهور رئیس صاحب سره په وي ټي سي کې وو تاسې هم وایي
نو تا هلته قصه وکړه چې ما سره چې په دې د کرونا د مخنیوي په خاطر باندې چې خلکو ته کار پیدا شي څه کارګاوې د شهزادو ته وړې وې 200 کارګاوې مې ما هغه ته یوړلې دغه نکوړ خیلو ته 200 هلته سولي چې په یوه کارګاه باندې 2 نفره کار کوي 400 نفر 400 نفر هلته کار کوي او د 50 ماشینونه مې شیخ مصري کې کې په شمریشي ماشینونه د هر کور کې ماشیني کې د بیترۍ مې ورکړې سولر شیشه مې ورکړې ده که د ورځې کار وکړي بېګا ته بچي ته ګروپ هم ده او تار هم راته تاووي او 50 کارګاوې مې تریلي کې ورکړلې چې 100 نفره هلته اوس دا روزمره کار کوي او د چپلیار تریلي کې مې ورکړي دي په خپله د خبر د وایي دا شان دي دا دي دا دي د دوی منځ کې زه کار کوم خو دغه خلکو سره یو دا سوي دي چې ودرېږه اوس بل ورځ یو چا ویلې مرسته مالیه او دا د مرستې نوم اخلئ چې په دغو هغه د تاسو خولې خوند برابر سه ټول عمر به بیا لټ ګرځي کار به خوند نه درکوي زه چې د مخام څملم والي صاحب محترم اوس خو هغه یم ظهیره یم ضعیفه یم زه وایم سبا به زه یو کار هم نه کوم خو سبا څه وایم ولی هغه پلانکۍ ښځې چې دې شي ته ضرورت وي پلانکي تار غوښته شپې تلیفون چې نن سور تار کم ده نن سپین کم ده دا هر ته زه خپله ځم زه څوک نه لېږم زه وایم زه اوس لټه پاتې نه شم که لټه پاتې شم د ما لټي 3000 مېرمنو ته صدمه رسوي 3000 مېرمنو ته نو هغه به ګل اغا شرزي به هر وخت دا خبره ډېره کوله کندستي دې خدای په لوري زده به یې وایي موږ څومره ولایت کې وخت تېر کړل اوس موږ ته احمدزی د کومک عریضه نه ده راوړې او دې چې موږ مور ورته وایو بیا ټک ټکه رانه نوځي د دې سره د موږ کوم دام نشته چې دا به په انتظار کې موږ ودرو رانه نوځي او خبره دا یي چې پلانکي کې ما دومره خلک دي او نن هم دومره کومک ما وکړ او دومره تاسو ماته یو مکتوب راکړئ چې مؤسسات ورسره کومک وکړي د خلکو سره هغه د مؤسساتو د ما د اوسني حالت کې چې د افغانستان کې مشکلات شته دي تا د همت نه کار واخیست په افغانستان کې اوس دا د کرونا مبارزه روانه ده زیات خلک شکایت کوي چې ولا موږ وږي یو څه نشته دی څه په کار دي هم خلک څنګه همت وکړي او هم بل ورسره څنګه کومک وکړي داسې چل ده که نه دغه کومک خو زه نه پوهېږم دا کومک خو یو داسې نوم ده چې دا خیرات ده که نه کومک خو د هغه چا سره باید وشي چې لاس یې نه وي پښه یې نه وي او هغه هېڅ همت نشي کولی که دوی اوس ووایي دا زه غږېږم او دا 1000 نفره سړي او 1000 نفره ښځې دي اوس ما ته ووایي چې ما ته کار پیدا کړم فقط 2 دوکانه ته ما ته خلاص کړه زه دوی ته بېګا ته کار پیدا کوم 2 دوکانه ته ما ته خلاص کړه زه دوی ته کار پیدا کوم خو دلته یوه خبره ده دغومره خبره نه وي لکه چې دا ګفتار یې زیات دي که نه نو دغه د دوی د غاړې دا د هر یو باندې داسې ټول نه کړم په 100 کې به یعنې 15 نفره وښیم چې به ډېر مجبوري واقعیت به مجبوري چې هغو به روزمره کار کوو نو والله په افغانستان کې هر یو دومره لري چې دا 3 میاشتې 4 میاشتې جبران کړي خو دا خپل غرور او د افغانیت د دوی نه چېرته لاړه زه داسې هم د دوی نه د افغانیت او د غرور چېرته بیا چې چاته سپوره ډوډۍ رسېږي باید سوال ونه کړي ما درته مفکوره باید اموخته نه شي ما په یو چارک جوارو یې 12 شپې تېرې کړي دي دغه مې ګونګ زوی د یوه ورځ راته کېناست وایي چې هغه نیاد اوري ویل چې مور یې یو ورځ خو دغه هم پخه کړه چې تاره ورځ د جواري په اوبو کې لړې او موږ ته مخې ته ګډې داسې جامه مې په بچیانو باندې اغوستې ده ستره پاکه دا تا مخکې د زوی قصه وکړه چې دا په هلته پاتې شو او میړه دې ورپسې لاړو خاوند دی چې راواخلي هغه لاړو نو داسې یو قصه موږ باندې هم تېره شوې وه زما یو زوی په تندې نه مړ څه که نه او سرشۍ ډاکې پاتې ده ځي چې کله قبر ته ورځم نو کله مې ډېره مایوسه کې کله بیا څه وایم چې خدای دې دا و چې ما ته همت راکړه که دا نه وایي زه به هم دغسې ګرځېدم ګوره زر چاته هم چې ګورې غریبي چاته ما اختیاروئ یو ورځ درکوي بله ورځ درکوي بله ورځ دروازه ور وټکئ چې کور کې هغه وه ښځو درنه پټوي وایي هغه افسونکښه ښځه بیا راغله راسئ د دا ځان کې افغاني غرور پیدا کړئ چې څوک بر تاسې کښېنئ چې ننوځي او هغه بر جای تا ته درکړي چې وله دا ښه ښځه راغلې ده دوی به څه کوي یو ورځ د یوه هفته د کور کې ننوته چې خلک په کورونه ناست یوه هفته او غږ یې په دنیا کې راتاو سه نو دا یوه هفته خو چې تا یې اوج بوجي مخکې اخیستې هغه به هم نه خلاصه الله مهربان ده دا خپل غرور خپل افغانیت خپل موږ او تاسې خو تا چې دغه سره کتلي وو د جمهور رئیس صاحب سره هغې بیا څه ویلي وو هغې څه ویلي تا ورته څه ویلې دغه ښارګوټ کې هم صفتې تا که ما ورته ویلې مالې اتې ورته ودرېدلم مال یو خو به داسې چل کوې چې دا مځکه دې راکړه پیسې به راکړې وایي ولاکه یې درکړم مال په قرآن چې رایې کې
اتې خو ویې خندل راجک صاحب ما دواړه لاس یې مچه کړه ډېر احترام راته لري او زه ډېر هغه نو بیا ما ورته ویلې مالته د عدالت په چوکۍ ناست یې مالته د عدالت په چوکۍ ناست یې عرض مې قبول که په امید راغلی یم نو هغه د 1.5 جرابه د موږ رئیس جمهور مځکه ځانګړې کړې ده او په 1.5 جرابه مځکې سره یې 15 میلیونه ډالر د دې دپاره د دې سړکونو هغه ته ځانګړي کړي موږ او تاسو دا خپلې خوندې راځئ دا د ورونو له شانه ودرېږو ګورئ نن سبا ډېر بد حالات راغلي دي او په میرمنو بیا دا غږ ده چې ګورئ دا خپل زمن خپلو د خاوندانو مورال مه ضعیفه کوئ چې تاسې په کور کې دا چې مخکې د کچالو خواړه نن که د کچالو پس انداز کوئ توره پیاوه وخوره د حالات جبران که کنه د حالات جبران که هیڅ چاته څوک وچې په پلاستیکو کې نه وري که ته ټوله ورځ وزاړې چې چا سره نه څه به درکړي خو ښه به دا وي چې هر څه الله درکړي په هغو قناعت وکړي هغه په خپل کور کې د ځان سره د غنیمت په توګه وساتي او د خپل غرور چاته ټیټ نه کړي نو ډیره مننه په اخر کې څه پیغام لري د ولسونو ته د خپلې کورنۍ دپاره ولسونو دپاره او د خپل حالت باندې څنګه خوشحالیږي څنګه افتخار کوي پرې ولې صاحب محترم اول خو بس د ستا نه بیا مننه وکړم چې دا موقع ماته خدای ورته برابره کړله زه خو خپل حالات نه دا د ځان دپاره خو یو میږی یم تاویږي دومره راوړي چې بېګا ته یې ګزاره پرې کېږي یو میږی نه دا وړه کوچکې میږتون موږ تاسې ورته وایو هغه هم د ځان دپاره لاس او پښه وهي دومره راوړي چې بېګا ته یې وخوري خو زه په خپل ځان باندې به ډېر هغه نه کوم په خپل ځان باندې زه ډېر غرور کوم چې زما له منډو د ما د ستړیو نه ډېرې مېرمنې په خپلو کورونو کې په بچیانو یې تعلیم وکړه په بچیانو ته یې ودونه وکړه یوه سیډي وه کشکې درته راولېږم په دې کلټک کې دا ډېره جالبه کیسه ده په دې کلټک کې 2 خویندو بدل سره کړی خبرې خو زیاتېږي نه 2 خویندو په کلټک کې بدل سره کړی دا یوې تر وړې وه دا بله غریبه او پاتې وه د بله غریب و دا باوري د بله غریب او پاتې وه نو دغه ورته وي چې نو ما ته طلاق راکړه ته غریب یې ته واده نه شې کولی ما ته څه درکړي وو ته د ما لور ته نه شې راکولی دلته قضا ته چې تللي وو د هغه سره هغه ورته ویلي وو قاضي صاحب چې تاسې احمدزی پیدا کوئ ولا یو څه د سره وکړي چې راغله هلک هم زاړي جلۍ هم زاړي څه چل ده زه پیسې نه لرم او دې د ما خور ته تویانه کړې ده زه د تویانې وس نه لرم او دا اوس ما ته وایي چې طلاق سړی مې راوغوښته د جلکۍ پلار مالې نن چهارشنبه ده او سبا راسه دوکان ته څه شي ټول درته وخورم بله ورځ به د ناوې تیاری زما موټر درځي په یوه ورځ کې مې هغه هلک ته واده تیار کړ وریځې او څه دا مې ټول ورته وروړل او هلته مې ورته واچول 2 موټره مې یو مې د دفتر موټر واخیست یو مې خپل شخصي موټر واخیست ورته ګلپوش مې کړه هغه د هلک ناوې مې ورته راوړه کور کې مې ورته کېنوله نو د ما د خپلې کورنۍ د خوا نه خپلې کورنۍ ته مې دغه ده چې ګورئ زه وایا خپله ښه مېړه سه یا د ښو مېړو لمنې نیسه د خپلې مور په قدم باندې دوی قدم کېږي ویازې ځان ته کار ونه کړي خودخوا باید ونه اوسېږي داسې واوسېږي چې دوی ګنای سي هر څوک یې وزوي هر څوک خوند تر واخلي هر چا سره کار وکړي او بعد دغه اوس حالاتو کې مې دا ډېر شخصولات کاږي په دغو خلکو مې دغه غږ ده چې تاسې هر څه سي صبر الله ته وکړئ زه پوهېږم زه تاسې هره ورځ وینم زه د تاسې خور یم په ننګرهار کې د داسې غریب دروازه نه راشه ما به ورټکولی نه زه به ورغلی نه یم لارې خوا کومک څوک راکړي زه یې تاسې دروازې ټکوم کور ته یې دروازو ته یې دروړم تیر کال ما سره په هغه کې د شپرغان نه کې یو سړي د نغدو پیسو کومک او له شپرغانه مې دلته راوغوښته او دلته یې 3000 نفرو ته مې 2,000 افغانۍ تر واخیستې د روزې په هغه باندې چې دا کور په کور یې چک مې ورکړ او راغلی هغه سړي په خپل لاس ورکړې نن چې دا حالات راغله دا حالات نه د موږ دولت څوک ته غاړې ته لاس ور واچوي سترګه موږ سره دا ته کومک نه کوي دا یو ناڅاپي آفت ده دې یو ناڅاپي آفت سره لمونځ کوئ اودس کوئ او د الله نه ځان ته توفیق غواړئ خپل وطن ته ملت ته دعا وکړي چې خدای له دې آفته موږ وساتي او دا ځان نه داسې هغه مه جوړوئ اندړ او مارزک چې شپه ورځ دا هغوی چې موږ سره د دولت کومک وکړي دې شي کې د کومک وکړي دا دولت به څومره کومک کوي یا تاسو خو د خپل دولت وینئ چې موږ دولت نن سبا په څه حالاتو کې ده کوم لوري ته کومک سي د کوم لوري نه موږ ته لار نه ده راسوې داسې لار نه چې د راوړنې لار د تخریب لارې لرو هرې خوا ته موږ د تخریب لارې لرو د تخریب لارې لرو که کچالو کور کې لرئ پیاوه وکئ که پیاوه درته رسیږي چې پورې وخورئ که چای
نه وي مخکې به موږ او تاسې ډېرې غریبۍ وې مالګه او ترخه به م راوسته په کاپ کې په هغه به مړۍ چوکه کړه خو د خلکو دومره غرور و چا نه سوال نه کوو که څه راسي الحمدلله موږ ډېر مهربانه دولت لرو له تاسې نه به دریغ نه شي او که را نه شي باید موږ او تاسې صبر وکړو من او تاسې نه مننه چې دا پیاله مې ماته راوړه د خپل د کمپنۍ د علي ساحل ستاسې نه مننه نو قدرمن لیدونکو د دې امازۍ سره مرکه وکړله او زما هیله دا ده چې دا واورئ هر څوک باید همت وکړي او خپله داسې کار وکړي چې هم ځان دپاره هم کورنۍ دپاره هم د نورو دپاره او هم خپل وطن دپاره کار وکړي مننه زیاته